هر هغه څه حق چې د اسلام او ښځو ته ورکوي موږ هغو ته قایل یو. طالبانو د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې نه یوازې ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومې کړي، بلکې له ټولنیزو فعالیتونو او ان بې له محرم څخه له سفر کولو یې هم منع کړي دي. داسې رپورټونه هم شته چې ښځې ان دا اجازه نه لري چې پرته له محرم څخه د خپلو اداري چارو د ترسره کولو لپاره ادارو ته ولاړې سي. ډېرې هغه ښځې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي سربیره پر دغو محدودیتونو په ژوند کې له داسې نارینه سالاري جوړښتونو سره مخ دي چې د ښځو سپکاوی او تحقیر په ټولنه کې یو عادي او منل شوی حالت ګرځولی دی. در این 4 سال آخر ما شاهد رفتارهایی هستیم که دور از رفتار په دې وروستیو 4 کلونو کې موږ داسې چلندونه لیدلي چې له انسانیت څخه لرې دي. حتی د چلندونو په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې هم نه و. تاوتریخوالی، تیری او د ښځو له اساسي حقونو لکه زده کړو او کار څخه بې برخې کول، حتی د کور څخه د وتلو اجازه هم نه لري. ډېر ناعادلانه چلندونه شوي چې هیڅ د انسان لپاره نه دي مناسب. رفتارهای بسیار ناعادلانه، رفتارهایی که شایسته هیچ انسان نیست امرای دخترها و زنان در 4 سال آخر صورت گرفت. دا ښځې وایي چې د طالبانو په ادارو کې د ښځو غږ نه اورېدل کیږي او د تعلیمي اسنادو اخیستل، شکایتونه تعقیبول یا د کور کرایه تنظیمول پرته له محرم څخه ممکن نه دي. غالبا با الفاظ توهین‌آمیز یا از هغه ښځې چې بې له محرم څخه ادارو ته ځي اکثره له سپکاوي ډکو خبرو سره مخ کیږي یا له ادارو ایستل کیږي یا بیرته اړیستل کیږي چې لاړې شي. طالبانو امر کړی چې ښځې پرته له شرعي محرم پلار، ورور، زوی یا میړه نشي کولی حاضرې شي. پدر است و برادر، پسر و شوهرشان است نباید حضور داشته باشند. 4 سال پیش 4 کاله مخکې د کابل سقوط د یو بیرغ سقوط نه و، د یو ملت سقوط و. د زرګونو مکتبي او پوهنتوني نجونو د خوبونو سقوط و. د هغو ښځو غږ و چې د اورېدو لپاره یې یو عمر جنګېدلې وې. په دې 4 کلونو کې طالبانو یوازې د ښځو ازادي نه ده سلب کړې، بلکې په مذهبي وسیلو او فزیکي تاوتریخوالي د هغوی ژوند په دوزخ بدل کړی. زده کړې بندې، کار بند، په ښار او له ښاره بهر له محرم پرته سفر بند، ورزش بند، سینګارتون بند، عمومي حمام بند، اوان په کوڅو کې د ښځو ښایست او خندا بنده شوې ده. حتی خنده و زیبایی و حضور زنان در کوچه ها ممنوع شد. په داسې حال کې چې دا وضعیت حاکم دی، ډېری د ښځې د کورنۍ سرپرستې دي او نارینه نه لري. سربیره پر دې یو شمېر په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو په بریدونو یا جګړو کې خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. له بل پلوه هغه نجونې چې له زده کړو محرومې سوي اړې سوي دي چې دستفروشي یا پلور وکړي. پلار او مور مې ناروغ دي، زه د طب محصله وم، کار نشم پیدا کولی. د افغانستان شرایط ډیر سخت دي، مخکې ښوونکې وم، اوس نو دا شیان پلورم. د طالبانو د محدودیتونو ترڅنګ ایران او پاکستان هم ډېرې بې سرپرسته ښځې او نجونې بیرته افغانستان ته استولې دي. داسې یو ځای ته چیرې چې نه اجازه لري کار وکړي او نه د زده کړې اجازه لري. مونږ په یونیسیار په هیله دلته راغلي یو مونږ کولی نشو دوباره افغانستان ته ځو. ولې دلته راغلي یو چې مونږ واپس ځو؟ هر څوک ځان هلته په خطر کې دي. مکتبونه هلته بند دي، دانشګاه بند دي، کارونه بند دي، نو مونږ کولی نشو چې هلته ځو. خو ځینې ښځې او نجونې چې له بهر څخه افغانستان ته سفر کوي د طالبانو د چلند په اړه بل ډول نظر لري. امروز در افغانستان هم تغییرات مثبت و هم منفی دیده می شود. زیاد نن ورځ په افغانستان کې هم مثبت او هم منفي تغییرات لیدل کیږي. ډېری افغانان چې له بهر تللي او یا هم هلته ژوند کوي دا تجربه لري چې هغه امنیت چې ښځې له کوره ووځي او هیڅ ډول بیره ونه لري او څوک یې اذیت نه کړي، هغه ویره نشته. ځکه چې خپله تللی یم، په ډېر امنیت سره څوک کولی شي چې وګرځي او سفر وکړي. هیڅ څوک له هیڅ چا سره کار نه لري. خو د دې ترڅنګ له بده مرغه هغه ذهني امنیت چې خلک یې غواړي موجود نه دی. هغه د ژوند امنیت دی چې یو څوک وغواړي درس ووایي، کار وکړي، ځان ته ژوند جوړ کړي او یا فامیل رامنځته کړي. رښتیا هم دغه امنیت له خلکو اخیستل شوی دی. نن ورځ افغانستان یو بېوزله هیواد ته اوښتی دی، خو موږ ډېر غني هیواد وو، خو اوس له بده مرغه نورو هیوادونو ته اړ شوي یو. خو موږ په افغانستان کې د مثبت بدلون شاهد هم یو. حتی اقل د هیواد هغه مفسده او غله طبقه نوره هلته نشته او له هیواده وتلي دي. تغییرات مثبت شدیم،
اقلا مردمای دز و مفسید که واقع در افغانستان بودن زیادترشان از افغانستان بیرون شدن. ډېرې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د تبعیض او سپکاوي د رسمي قوانینو د عادي کېدو خبره کوي. د بیلګې په توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د 13مې مادې له مخې د ښځو غږ اورد ګڼل کیږي. له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه څو ځله راپورته سوي او نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلي. سره له دې چې کورني اعتراضونه او نړیوال فشارونه زیات سوي، طالبان لا هم د ښځو شرعي حقوقو په هکله پر خپل تفسیر ټینګار کوي او تر دې دمه د دوی په پالیسي کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. هر هغه څه حق چې د اسلام او ښځو ته ورکوي موږ هغو ته قایل یو. په دې برخه کې هر ټولنه خپل یو کلتور لري، یو خپل دود او رواج لري. اوس چې د طالبانو د واکمنۍ 5م کال پیلېږي، ښځې لا هم په بې سرنوشته وضعیت کې دي او آن یوه کوچني بدلون ته په تمه وي.